له پاکستان څخه راغلي مشهور ورزشکار ریال کمانډو سره د ورزش ریاست مشرتابه د قرالاس او همکارۍ ناسته ترسره شوه. د ننګرهار اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست مقام کې له پاکستان څخه راغلي مشهور ورزشکار ریال کمانډو او ورسره ملپلاوي سره د یاد ریاست مشرتابه له لوري د قرالاس او همکارۍ په موخه ناسته ترسره شوه. د ناستې په پیل کې د ننګرهار اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست رئیس عبدالسلام وزیروال د حلیم صافي، عبید صافي او نورو راغلو میلمنو هرکلی وکړ او هغوی ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. نوموړي هیواد ته د دوی راتګ د هغوی وړ وباله او ویل چې د ورزش د ودې پیاوړتیا لپاره به د ټولو ورزشکارانو سره لازمه همکاري وکړي. ښاغلي وزیروال زیاته کړه چې له کلونو وروسته په هیواد کې د امن او ثبات فضا رامنځته شوې او اوس هر څوک کولی شي په ډاډه زړه او ارامه چاپیریال کې خپل فعالیتونه ترسره کړي. وړاندې حلیم کمانډو ته ښه راغلاست وایم افغانستان ته، خپل هیواد ته، او بیا یې په دې د ننګرهار د ورزش په ریاست کې هرکلی کوم. خدای تعالی مو هرکله راوله، خوشحاله اوسېږئ، دا ستاسې خپل کور دی، خپل موزی دی. او همدغه پیغام مې ټولو هغه ورزشکارانو ته دی چې په مهاجرت کې ژوند تېروي چې خپل هیواد ته راشئ، خپل هیواد په خپلو مټو ودان کړئ، خپل هیواد ته خدمت وکړئ، خپل هیواد هغه انرژي چې تاسې لرئ هغه د خپل هیواد په جوړښت او آبادۍ کې مصرف کړئ. زموږ د ورزش ریاست د افغانستان اسلامي امارت د ورزش عمومي اداره دا کاملا ستاسې په خدمت کې ده. څومره امکانات چې موږ لرو، څومره امکانات چې زموږ په وس کې دي، هغه به انشاءالله چې تاسو ته موږ مهیا کوو، تاسو ته به په لاس درکوو او تر څو تاسې قابل استفاده کړئ، خپل ورزشي فعالیتونه په مخ یوسئ. د ننګرهار د ورزش اداره د حلیم کمانډو دی په خدمت کې ده. څومره امکانات چې موږ لرو د کلب په شمول باندې دا به انشاءالله چې دوی ته موږ سپارو، دوی به هلته هغه خپل خدمت د خپلو ځوانانو د خپل ولس د ځوانانو خدمت هلته په مخ باندې وړي شي. زموږ په کلبونو کې چې کوم د خوښې کلب هغه به انشاءالله چې موږ ده ته سپارو، له هغه ځایه به دی خپل خدمت پر مخ وړي. ورپسې له پاکستان څخه راغلو ورزشکارانو هیواد ته په ځانګړي ډول ننګرهار ته په خپل راتګ خوښي څرګنده کړه او د ورزش ولایتي ادارې له مشرتابه څخه یې د تود هرکلي او همکارۍ له امله مننه وکړه. هغوی ویل چې اوس به د خپلو هیوادوالو ترڅنګ د ورزش په برخه کې کار کوي او خپل هیواد ته به له زړه خدمت وکړي. ما خپل نوم حلیم الله صافي دی، زه د کونړ سره تعلق ساتم، د چپې درې د پیج ولسوالۍ یم او پاکستان کې تقریبا زمونږ څه کم 50 کاله وشو، 40 کاله تقریبا هلته زمونږ وشو. سوشل میډیا کې په ریال کمانډو باندې مشهور یم او زما تمرینات چې کوم ورزش زه کوم نو دا تقریبا زما 15 کاله وشو، د 2000 کال نه کوم. زما خپل ټول عمر 15 کاله دی او د حالات مې وکتل، خبر شوم خپل خپلوان له هجرت کېدو چې افغانستان ماشاءالله اوس ډېر امن او امان دی، حالات پکې ډېر برابر دي. زړه مې وغوښتله، راته پته ولګېده ډېر ورزشکاران د افغانستان نه په نیشنل انټرنیشنل او د ورلډ په سطح باندې ولوبېدل او ما ویل موږ ته خوښ یم، هلته لار نشته، هلته زموږ د نیشنلټي مسله وه، تاسو ته پته ده موږ افغانانو په یو هیواد کې چې د بل هیواد سړی هغه نشي کولی چې هغه په نیشنل انټرنیشنل سطح ولوبېږي. نو ما ته دغه لار بهتره ښکاره کېده چې زه خپل هیواد ته راشم او یوه ښه لار او ښه ځان ته زمینه برابره کړم. نو هغه د دې هیواد چې کوم مشران وو هغوی ما ته ویل چې موږ در سره یو، ډاډه راځه، دا ستا خپل هیواد دی، دا ستا مور ده، د دې مور په تا باندې ډېر زیات حق دی، دې لپاره خدمات وکړه. نو زه رالم په یو ډېر غټ جوش او جذبې سره او په یو ډېر غټ امید سره. نو الحمدلله انشاءالله دغه مې اراده ده د خیره سره اوس په وطن ته خدمت کوم او وطن کې به ښه شاګردان روزم او ښه په نیشنل او په انټرنیشنل سطح د ورلډ په سطح به انشاءالله لوبوم. بار کولی چې په افغانستان کې روزګار نشته، دا خبره کولی چې امن نشته، بل به دا خبره خلکو کوله د دې کې چې کوم ریاست دی یا کوم خلک دي دا ډېر زیات سخت دي. الحمدلله زه رالم، ښه روزګار هم شته، ښه ریاست هم ښه برابر دی، خلک هم ښه نرم دي، ښه ماشاءالله د سپورټس لپاره د ورزشکارانو دپاره چا کې چې کوم صلاحیت یې ښه زمینه ښه لاره هم ورته شته، هېڅ څه نشته. کوم ملګري چې دغه فکر لري چې یاره افغانستان به څنګه یو څنګه، ما هم اول دغه سوچ کو چې زه لاړ شم، زه به هلته څه کوم او خلک به څنګه ما سره به څوک سلام کلام کوي که نه، دا خو ډېر زیات سخت مینه به هغه شانتي که نه. ماشاءالله دومره مینه، دومره درون نظر چې زه یو زر پیره په لکونو پیره زه دا ویم چې د هیوادوالو نه مننه وکړم. نو بیا به هم کوم ډېره زیاته مینه ماله راکړه، ډېر یو درون نظر یې ماته وکړو، یوازې ماته نه چې نوم یې ورزشکار یې او نوم یې افغان او نوم یې مسلمان یې، دلته د انسان ډېر زیات قدر دی، ډېر زیات درون نظر ورته کېږي. دغه سوچونه او دغه فکرونه، دغه کومې خبرې چې تاسو په سوشل میډیا دغه کومې ډرامې ګورئ دا بالکل دروغ دي، داسې هېڅ څه نشته. خو اول نه دا تقریبا 3-4 کاله وشو چې وزیروال صاحب ماته وایي چې یاره ته راشه، اوس هغه خبرې نشته، اوس وخت هم بدل شوی، حکومت هم بدل شوی دی. انشاءالله زه اوس دومره خفه یم چې ما د وزیروال صاحب هغه خبره منلې وې، نو اوس به یا موږ د ورلډ په سطح به یا به د انټرنیشنل یا د ایشیا په سطح باندې لوبېدلی یم، ما به ډېر ملکونه کتلی وي، ما به ډېر ټورونه کړی وي، خو ډېر زیات خفه یم. اوس هغه کوم ملګري چې د ملک نه بهر دي یا
پاکستان کې یا نور ملکونو کې یو ورزش کوي غواړي چېرې موږ ته یو پلیټفارم یو لاره یو زمینه برابر شي بالکل خپل وطن ته راشي د دې نه بغیر تاسو مخکې نشئ تللی ځکه دا زموږ کور دی دا زموږ مور ده. په راتګ ډېر زیات خوشحاله یم. ما ته دلته مشرانو کشرانو ډېره مینه راکړه. د دې خلکو مینو موږ ډېره شکریا ادا کوو او انشاءالله زه خو یو ورزشکار یم غواړم چې د وطن دپاره ښه زیري راوړم کوشش به کوم چې د انټرنیشنل په سطحه خپل نوم د وطن نوم روښانه کړم. زه په خپل راتګ باندې دلته ډېر خوشحاله شوم افغانستان ته او خپل ورزش په جاري ساتو. دلته کشرانو او مشرانو ما له ډېره مینه راکړه. دا یادونې وړ ده چې د ننګرهار اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست د رهبرۍ له لوري حلیم صافي ته د هغه د ورزشي فعالیتونو او لاسته راوړنو په موقع افتخاري کلب هم ورکول کیږي.